الله اکبر. الکریم خیسته نوم دی. الکریم دلیل بسه دی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تسی شي دوکه کړی دا خپل کریم ربنا. وبل ذکر الله سوی فإن ربي غني کریم. نو زما رب غنی دی او کریم دی. تی کریم معنی خو واضح ده سمعنی سخاوت. کریم په معنی سخاوت خو واضح ده خو دی که دن ډیری معنی پرتی دی. اللہ کریم دے سخی دے. اللہ کریم دے نفع و فائدے ټول مخلوقات و تعام دا. اللہ کریم دے اللہ سر چی صدی پاسانی ملوی. اللہ کریم دے شان و مقام اوچت دے. اللہ کریم دے خیست دے. اللہ کریم دے زمن غلطیانی منگتا معاف کئی. اللہ کریم دے اللہ زورور دے. اللہ کریم دے اللہ پا دے مخلوقاتو بانی احسانو نکڑی دی. اللہ کریم دے اللہ دا ہر عیب و نقصان نپاک دے. اللہ کریم دے زموستا سمر گناون دی دیکن دی زتا تر اللہ دا کرم یو نخوخم دا پتا بانی چی دا پردرہ چولی دا اللہ کرم دا اللہ کرم دے گو رکھا چی زمان دا غلطیانی پٹی کڑی دے و کچر تا دای راخ کارکڑی موتا بیو بل سر سلام تو آمونکو. موتا بیو بل سر کیم ننو. خدا دا اللہ سبحانہ وتعالی رحم و کرم دے. کرم چی پا دی گناونو بانی رالا پردہ چولی دو. او بیرتی و ناشنا حدیث بیان کم. دیر دا خوشحالی حدیث دی. دیر دا خوشحالی. وی اللہ چی دا چا پا گناونو بانی پا دنیا کی پردہ واچولا پوش چی پا آخرت کی پیم اللہ پردہ چی. او چی اللہ و شرمو پا دنیا کی پا آخرت کی شرمائی. دیر دا خوشحالی حدیث تے انسان دا زرد خوشحالی نٹوپو نوئی. چی کل دی گناو کرا واللہ دا بانی پردہ واچولا رب العالمین کریم ذات تے پٹی وساتلی پا آخرت کی بدیم پڑ ساتی. انسانان پچا پردہ چی شرمونی و شرمونی. اگر رب دے سمرنا فرمانیانی منگ دے رب کڑی دی سمرنا فرمانیانی بیم پٹ ساتی. کریم دے کنا تد سلویخ تو کالو گناہون راولا تد 500 شپیتو کالو گناہون راولا. بلکہ ضرورت و حدیث و بیان کر. حدیث قدسی دے اللہ ہوئی یا ابن آدم اید آدم بچیا لو ان ذنوبک بلغت عنان السماء کچرت استادا گناہون اسمان تو ورسی. اخو ما دا سلویخ تو کالو گناہون ویل و دیزی کی گناہون کم زی تو ورسی اسمان تا. ووری دادا اللہ کرم دے ما چیتا یادو ثم استغفرتنی او بیدی زمان بخانو بوختا گناہون رسیدلی کم زیتے دی اسمان تہا. ثم استغفرتنی بیدی زمان بخانو بوختا غفرتو لکا ولا ابالی او زبد لزا طول گناہونو بخمویس پروامینی اللہ وی. دا کریم دی. اللہ اکبر. دا اللہ دا کرم بتا تسوی مچی گناہون بخینانا دا پرید بلد توگا الا من تاب چاچی توبو ویستا وآمن وعمل عملا صالحا. عقیدے دا توحید و عملی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو خیمان شو بخفلو گناہونو باندی واپس شو اللہ تا صرف ولا گناہون نبخی. دا وہ کریم دے کنا. دا کریم خو بیا معاملہ دا کرم دا. ہاں پا دی مخلوق کی دا اللہ خوچت مثال دا پا دی مخلوق کی چیدی سی کریم ہم تکی انسانی درون پسی ورشی سر دیرو کسانو سر تلیم دا سفارش دا پارا نو دی سی کریم بانی چی ورشی منگو توی دا سڑے غریب دے لگ مثال کی دا لس زرو معاملہ دا پیزلو زرو او ما تا پخپل او معاملہ یاد دا زمان خواتی او کس راغلے او پاقباری نبل کس 15 دیر زریالو دا دنن تقریباً سے 15 کال مخ کی خبر ہے. او تو ہوئی چی دا غلق لیٹ کیو نیٹاو ما سر نشتو
غریب باندې سی غربت اچانک راغلی زه سره لاړم کس سره مونږ کېناستو نو زما ډېر قدر وکړو الله یې د هغه قدر وکړي او دقه شانې ما ته وویلي شیخ صاحب تاسو راغلي یئ د 35,000 ریال دا ما ده ته معاف کړي زه د نه یو ریال نه علم دا کریم دی دې ته وایي کرم قدرمن اوچت ښایسته دا ټولې خبرې دي کېدل نه دي دا خو اوس په انسانانو کې چې اوچت دي د هغه دا صفت دی نو چې هغه رب کریم ذات دی چې د هغه به څنګه شایي تا توبه وایسته پښیمانه شوې ګناهونه دې ډېر کړي والله څه وایي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات نو دغه خلک بدلې به کوم بدیانې د دوی په نیکیانو سره صرف یې درته بخي نه صرف خبره د بخلو نه ده دا د کریم ذات بلکې د بدیانې به درته بدلې کي په څه سره په نیکیانو سره الله اکبر دومره کریم ذات دی چې د هغه سره چې څوک دشمني کوي کافر د الله سره دشمني کوي که هغه له رزق ورکوي دا کریم دی که زما او تا سره که څوک دشمني وکړي نو سلام به پې وانه چو سلام بیا چو نه او دې کریم ذات ته وګوره څوک چې ورسره دشمني کوي هغه له رزق ورکوي دومره کریم دی معمولي بانه غواړي چې څوک رانه څه وغواړي معمولي بانه چې څوک رانه څه وغواړي بس ادعوني استجیب لکم وی زما نه غواړي زه به درله دعاګانې قبولې کړم او دې نه ته ناشنا ونه یم دومره کریم دی د شپې په دې اخرنۍ حصه کې له منډه د دنیا د اسمان ته راکوشي وي که څه غواړي والی که په زوره معمولي بانه د دنیا اسمان ته به سې راکوشي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي وایي که څه غواړئ والی که نه خزانې دي پراخه خزانې دي او کریم ذات دی د کریم په در باندې خو بیا څوک پاتې کېږي نه که حدیث کې څه راځي ان الله حی کریم الله حیاناک او کریم دی چې څوک ورته لاس اوچت کي نو الله له حیا ورځي د لاسونه وله خالي واپس نه پرېږدي نو چې الله له حیا م ورځي او کریم هم دی نو بیا دې ته ولې نه غواړي هغه کریم ذات دی چې معمولي عبادت وایسه ډېر څه بدله درکړي زمونږ دا عبادتونه د دې لایق دي چې موږ په جنت ته لاړ شو خو دغه غټ جنت دغه غټ جنت الله سبحانه وتعالی موږ له په معمولي عبادت باندې راکوي نو فایده دا راووته چې الله کریم دی نو بیا ترې غواړه د دغه کریم ذات نه ان ربکم حدیث ما تاسو وی چې ستاسو رب حیاناک ته او کریم دی یستحی اذا رفع الرجل الیه یدیه ان یردهما صفرا خائبتین دا حدیث په سنن ترمذی کې دی الله ته چې څوک لاس اوچت کړي الله له حیا ورځي لاسونه وله خالي نه پرېږدي او دا چې څومره مسلې دي دي ټولې ورته بیان کړي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل د الله نه چې څه غواړئ ښه ډېرې غواړئ الله اکبر سنن ابي داود کې دا حدیث وایي چې څه غواړئ ښه ډېرې غواړئ فإن الله لا يتعاظم عليه شيء اعطاه ګوره الله تصور کول ګران نه دي ګوره چې غواړئ به ښه ډېره یې غواړه الله کریم ذات